په ننګرهار ولایت کې تیر ورځ د سختو اورښتونو او طوفانونو یوې څپې په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نورې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 347 تنه ټپیان او د 40 کسانو مړي د ننګرهار سیمه ییز روغتون او د بیبي فاطمه الزهرا ولایتي روغتون ته راوړل شوي او لا هم ټپیانو راوړل جریان لري. سرپل د ولسوالۍ کې چې دا اوس حمزوي روغتون ته راوړل شوي دي، 8 شهیدان دي او تقریبا 210 پورې دا زخمیان دي. دا خو ابتدایي ارقام وو. د راپورټونو له مخې زیات ځاني او مالي زیانونه د ننګرهار ولایت د سره رود، بهسودو او د بټي کوټ په ولسوالۍ کې خلکو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې د یو کور د چت د غورځېدلو له کبله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي دي. پرون په دغه ځای کې چې د باد او ګلۍ په یو ځای باران ورسره و، نو دلته چې باران شروع شو نو دغه همغه ځای چې کوم دی دا په د خلکو باندې راغورځېدلی دی او دې کور کې 15 نفره فامیل وو، نو دې کې 7 نفره مړه دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د کونړ په ولایت کې هم سختو بارانونو 15 تنه مړه کړي دي. د هیواد ځینو نورو برخو څخه هم د باران له کبله د ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. ګوره د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دوبي کې مونسون فعال کیږي او د مونسون څپه له هندوستان نه شروع کیږي او د افغانستان د په ختیځو ولایتونو کې په 3 میاشتو کې فعال وي. دا مونسون څپه د چټکو ورښتونو سبب ګرځي او هم طوفانونه رامنځته کیږي. دا طوفان چې پرون رامنځته شو هم د اتموسفیري فشار د لوړ فشار په کابل ساحه کې او ټیټ فشار د پاکستان لاهور په سیمو کې رامنځته شو چې دا په خپل ذات کې بې ساري وو. دا داسې طوفانونه کېدای شي چې په راتلونکي کې نورو ختیځو ولایتونو کې هم رامنځته شي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به هم د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا او خوست په ګډون په 10 ولایتونو کې تندر، بارانونه او سیلابونو خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگټن.